انسان لویږي عرفان د عرفان چې الله یې عرفان د عرفان چې الله یې عرفان د عرفان چې انسان لویږي عرفان د عرفان چې الله د ژوند لار. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د مؤمن اخلاق. پوراز د خلقت عرفان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د مؤمن اخلاق. درنو اوریدونکو، په تیرو خپرونو کې تاسو واورېدل چې ایثار او همدردي د مؤمن او د مسلمان لپاره د بنسټیزو اخلاقو څخه یو خلق او یو عادت دی. نو باید چې هر مسلمان د همدردي په صفت باندې سمبال وي او د بخل او د کنجوسي نه ځان وژغوري. تاسو د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دا واقعه واورئ چې موږ ته د ایثار او د همدردي تعلیم راکوي. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایی دومره وږی کېدم چې له ډېرې لږې به بېهوشه شوم او خلکو به دا ویل چې ابو هریره لیونی شوی، خو په الله قسم چې په ما کې به هیڅ لیونتوب نه و، یوازې یو لږه وه. له همدې امله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د منبر تر څنګ کېناستم او هر څوک به چې زما له څنګه تېرېدل له هغه به مې غوښتل چې د انفاق آیت راته ولولي، تر څو پورې زړه زما په حال باندې وسوځي او پوه شي چې ابو هریره وږی دی، انفاق وکړي او یو څه ماته راکړي. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایی چې امیر المؤمنین سیدنا حضرت ابابکر صدیق زما له څنګه تیر شو، آیت یې راته ولوست او لاړ. پوه نه شه چې ابو هریره وږی دی. د دې نه وروسته سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه تیریده، هغه هم د انفاق آیت ولوست او لاړه. پوه نه شه چې ابو هریره وږی دی. هر کله چې سرور کائنات فخر الموجودات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زما له څنګه تیر شو، ما ته یې وکتل او زما پر حال باندې پوه شو او په مسکا سره یې وویلې ای ابو هریره له ما سره راځه. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایی زه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ولاړم. کله چې کور ته ورسېدو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم اجازه واخیسته او خپلې میرمنې ته یې وویلې آیا زموږ په کور کې کوم څیز د خوراک لپاره شته؟ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم میرمنې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل یوه کوزه شیدې شته چې د 2 کسانو لپاره بس دي. ابو هریره په خپل زړه کې وایي چې ای ابو هریره ستا پر حال دې خوښي وي، بالاخره خپل مراد ته ورسېدې. اوس چې کومې شیدې د محمد رسول الله میرمن رسول الله ته ورکوي هغه به ما ته راکړي، زه به یې وڅکم او زما ولږه به ختمه شي. ابو هریره وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا شیدې راواخیستې او ما ته ویلې ابو هریره ولاړ شه او اهل صفه دلته راوله.
په صفه کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شاګردان ول، د حدیثو شاګردان ول چې د هغو شمیر 100 کسانو ته رسېده او ټول بېوزله، فقیر او وږي ول. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي زه خوابدی شوم او له ځان سره مې وویلې چیرې دا کوزه او چیرې اهل صفه، خو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له اطاعت پرته بله چاره نه وه. له همدې امله لاړم، هغوی مې راوستل. کله مې چې هغوی راوستل، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته په مسکا وکتل او ویې فرمیل ابو هریره هغوی هر یوه ته شیدې ورکړه. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایی کوزه مې راواخیسته او هر یوه ته مې شیدې ورکولې. تر هغو بایسکلې تر څو به چې هغه موړ شه، ما له ځان سره داسې فکر وکړه چې ښایي شیدې به دوهم او دریم سړي ته پاتې نه شي، خو داسې ونه شول، بلکې پرله پسې یې کوزه اخیسته او شیدې ترې څکلې، تر څو پورې چې ټول اهل صفه په دې شیدو باندې ماړه شول. د دې نه وروسته بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته په مسکا وکتل او ویې فرمیل ای ابو هریره له ما او تا پرته نور څوک نه دي پاتې. ما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویلې ای د الله رسوله رښتیا دي وویل، ما او تا نه دي څکلي، نور د صفې خلکو ټولو شودې وڅکلي. بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ای ابو هریره وڅکه. ابو هریره وایي نو ومې څکلې. وروسته مې بیا کوزه محمد رسول الله ته ورکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل ای ابو هریره وڅکه. نو د دویم ځل لپاره مې هم شودې وڅکلې. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا راته وویل چې وڅکه او وڅکه، ان تر دې چې ومې ویل نور د څکلو لپاره ځای نشته دی. په پای کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کوزه راواخیسته او نور یې پخپله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وڅکلې. دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له معجزو څخه یوه معجزه وه. تر څو پورې ابو هریره او نور ټول مسلمانان تر قیامته پورې د همدردي دا ستره ځانګړنه وکړي انشاء الله چې ډیریږي، یعنی څوک چې همدردي وکړي، څوک چې ایثار وکړي، الله رب العزت به د هغه په مال کې او د هغه په جایداد کې برکت اچوي. کوزه کې صرف دومره شیدې دي چې صرف رسول الله او ابو هریره یې وڅکي، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه ته وایي چې ته لاړ شه اهل صفه ټول راوله چې شودې وڅکي. ابو هریره ته د همدردي او د ایثار تعلیم ورکوي تر څو په دې باندې پوه شي چې په همدردي او په ایثار کې ستاسو مال نه کمیږي، بلکې الله رب العزت هغه نورم تاسو ته زیاتوي. نو راولاړ شئ درنو اوریدونکو، بخل او تنگ نظري له خپلو زړونو څخه وغورځوئ تر څو پورې د دې پر ځای سخاوت ځای ناستی شي. تاسو ته وایم ای ځوانانو، په الله قسم چې همدردي ځانګړی خوږوالی لري، خوند یې د ستایلو وړ نه دی، یوازې ړوند زړه او سپېڅلی نفس په احساس باندې بریالی دی. هر څوک په دې باندې نه پوهیږي. سرښندنه او همدردي د انسان احساسات تر هغه ځایه پورې لوړوي چې د خپل لاس خوراک بل ته وربخي، احساس کوي چې خپله دې بالفعل هغه خوړلي دي. همدارنګه د یو خواږه څیز چې ستاسو ډیره ورسره جوړه ده، د هغو له بخلو څخه به دومره خوند واخلي چې حتی په خپله خولې کې به خوند احساس کړي. نو قرباني ورکړئ او بېوزلو ته هغه وبخئ چې ستاسو ډیر خوښیږي. نو راشئ د همدا اوس څخه خپل ځان ته تعلیم ورکړئ. هر وخت چې کوم څیز د ستاسو خوښیږي بل ته په هر ستر او کوچني څیز کې ترجیح ورکړئ. هغه وخت به خپل ځان د یو بل او عجیبه انسان په جامه کې عمومئ. هغه انسان چې خیر غوښتنه خوښوي او پرې مین دی، هغه شخص چې په هر ځای کې او هر حال کې د همدردي په لټه کې دی او هر وخت زړه دا غواړي چې زه د مسلمانانو سره همدردي وکړم، الله رب العزت به هغه ته توفیق ورکوي او څه
چې ورکړي د الله په لاره کې نورو سره یې همدردي کړې، الله رب العزت به همدومره او څو چنده ده ته نور ورکوي. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه و کرامو چې کله د مدینې منورې په شاوخوا کې خندق کنسته، نو د خندق کنستلو تقریبا 15 ورځې وخت ونیوه. صحابه و کرامو د ولږې د شدت له لاسه تیږې په خپلو نسونو باندې وتړلې. یوه ورځ جابر بن عبدالله د محمد رسول الله حضور ته ورغی او ویلې ای د الله رسوله چرک او یو څه اندازه اوربشې لرو، تشریف راوړئ تر څو یې سره یو ځای وخورو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته وکتل او وی فرمایل یوازې زه؟ جابر بن عبدالله وفرمایل یو یا دوه نفره د نور هم در سره وي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د یوې غونډۍ په سر ودرید او ویل ای مهاجرینو او انصارو، زموږ د نن ورځې ډوډۍ له جابر بن عبدالله سره ده. جابر وای خپل ځان مې په چټکیا سره کور ته را ورسوه او خپلې میرمنې ته مې وویل خلاصون راکړه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له ټول لښکر سره را روان دی. د حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه میرمن چې یوه با ایمانه او مسلمانه ښځه وه، ویل د الله رسول ته مو خبر ورکړی چې څومره خواړه لرو؟ جابر بن عبدالله خپل میرمنې ته وایي هوکې ما محمد رسول الله ته ویلي دي چې 2 یا 3 یا 4 کسو لپاره بس کیږي. د جابر بن عبدالله میرمن جابر بن عبدالله ته وایي نو د اندېښنې ځای نه دی، الله او رسول یې ښه پوهیږي. نو په دې توګه حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د جابر حضور ته ورغی او هغه ته ویلې جابره ته نن ورځ زموږ دروازوان یې. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډوډۍ چمتو کړه او جابر هم 10 نفره داخل ته لیږل، تر څو پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته خواړه ورکړي. وروسته بیا بهر شي او په همدې ډول سره ټول لښکر ډوډۍ وخوړه او لاړه. وروسته بیا جابر کور ته داخل شو. هغه وایي هر ځل چې یوه ډله وتله له ځان سره مې ویل چې دا نور به څه خوري، ډوډۍ خو به خلاصه وي، خو هره ډله به مې لیده چې ماړه نس د کوره راوځي او خپل غاښونو کې لرګي وهي، غاښونه خلالوي. حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ستا د خوړو په خاطر د خدای ستا او ستا په کور کې برکت واچوي. کله چې کور ته داخل شوم خواړه مې لکه څنګه چې د مخه و هیڅ لاس نه و پرې لګېدلی، یوازې د چرک یوه برخه خوړل شوې وه. الله اکبر، دا یوه معجزه ده د دې لپاره چې لښکر سرښندنه زده کړي، لښکر همدردي زده کړي او واقعا یې زده یې کړه. آیا تاسو چې د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه واقعه واورېدله یا دا د جابر رضی الله تعالی عنه واقعا واورېدله، آیا تاسو په همدردي باندې پوه شوئ، په ایثار باندې پوه شوئ؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار کوي تر څو چې خپل امت ته د ایثار او همدردي تعلیم ورکړي او په دې باندې پوه شي چې په همدردي کې ستاسو څه شی کمیږي نه، بلکې الله رب العزت په هغې کې برکت اچوي او الله رب العزت نور هم زیاتوي. الله رب العزت د هر مسلمان د سرښندنې، ایثار او همدردي په صفت باندې سنبال کړي او د بخل نه د الله رب العزت وژغوري. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به م واورو خو د یوې دمې نه وروسته. انسان تیری لویږي عرفان دی عرفان، چې الله حیمونږي عرفان دی عرفان، چې انسان تیری لویږي عرفان دی عرفان، چې الله حیمونږي عرفان دی عرفان. عرفان دی دا انسان کی رحمت، عرفان پوها پوراز دا خلقت، عرفان لا دا اولاد احباب، چی اخلاق
درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. کله چې حضرت جعفر بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه د موته په جنگ کې په شهادت ورسید، نو د حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه 3 واړه زامن یتیمان شول. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو یارانو په منځ کې راولاړ شو او وی فرمایل څوک به د جعفر د ماشومانو سرپرستی په غاړه واخلي. صحابه کرام په هغه وخت کې بېوزله ول او په لاس کې څه شی نه درلودل. خو کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه، د پیغمبر علیه الصلاة وسلام له اصحابو د جملې څخه 3 کسان د دغه مسئولیت په غاړه اخیستلو ته وړاندې شول او په سیالي باندې لاس پورې کړ. دغه 3 واړه صحابه کرام چې دې ته ولاړ شوي ول چې موږ به د جعفر د ماشومانو سرپرستی په خپله غاړه اخلو، دا هم بېوزله ول. د دغو 3 کسانو له سیالۍ څخه د دوی د بشپړې وسې د نه لرلو سربیره د دارنګه مسئولیت د منلو لپاره تعجب مه کوئ، ځکه پیغمبر علیه الصلاة وسلام د خورا ډیرې همدردي په خاطر جعفر بن ابي طالب د ابوالمساکین یعنې د بېوزلانو پلار په نامه ونوماوه. خو د نن ورځې په امت افسوس دی چې د دوی ترمنځ همدردي نشته. زوی د پلار له مړینې وروسته داسې څوک نه مومي تر څو د ده ساتنه وکړي او د ده سرپرستي په غاړه واخلي، ځکه چې د ده ترونو د دغه بار له مسئولیت څخه اوږه خالي کړې او تیښته کوي. اما ټول داسې نه دي. ځینې داسې کورنۍ شته چې کله د هغو ورور په شهادت رسیږي یا مړ کیږي او هغه یتیمان پرېږدي، خو د ده ترونه د دې اولادونو ته دومره توجه ورکوي، دومره ترجیح کوي چې د خپلو اولادونو نه د هغو پالنه او ساتنه کې ډېر زیات کوشش کوي. الله دې ورته اجر ورکړي، الله دې کامیابه کړي. اوس خپل ژوند ته وګورئ. پلار او همداشان مور شپه او ورځ کار کوي تر څو د خپلو زامنو لپاره نیکمرغه ژوند جوړ کړي. پر دې سربیره د هغوی له راتلونکي څخه په ویره کې وي او وایي نه پوهیږم چې د دنیا برخلیک د هغوی لپاره د پردې تر شا څه څیزونه لري. هر مور او هر پلار ورځ ته بېګا زحمت وباسي، تکلیف غاړي، تکلیف وباسي د دې لپاره چې د خپلو اولادونکي راتلونکی ښایسته کړي او په تشویش کې چې زما د اولادونکو راتلونکی به څنګه وي. تاسو دې په الله قسم که چیرې په یوه ټولنه کې د همدردي خصلت حاکم وي، آیا د زوی له راتلونکي څخه به په دې کچه باندې څوک ویره هم ولري؟ نه، ځکه پوهیږو چې دارنګه یوه ټولنه هرومرو خپل وګړي تر اغیز لاندې راولي او داسې خلک به ډیر پیدا کیږي چې د هغه ساتنه په غاړه واخلي او د ده سرپرستي په غاړه واخلي. خو چونکه په ټولنه کې همدردي نشته، په ټولنه کې ایثار نشته، په ټولنه کې سرښندنه نشته، نو هر پلار او هر مور د خپل اولاد آیندې په سوچ کې دي که زه مړ شم یا زه مړه شم زما اولاد به څنګه کیږي، ځکه په خپل ورور باندې اعتبار نه لري چې زما د اولاد ساتنه وکړي او دوی ته ډوډۍ ورکړي. ډیری داسې کورنۍ به تاسې لیدلې وي چې کله په هغې کورنۍ کې څوک وفات کیږي، لا د هغه متوفا میاشت تیره نه وي چې د هغه غریب او بیچاره هغه کونډه د هغه کور نه اوباسي او شړي. د دې متوفا ورور دې ته حاضر نه وي چې خپلو یتیمانو ورېرونو ته ډوډۍ ورکړي، د خپلې هغې کونډې ورېندارې ته ډوډۍ ورکړي او د هغو سرپرستي وکړي. سرښندنه همدردي د کوم ځای شوه؟ امام غزالی په خپل کتاب احیاء العلوم کې لیکي چې همدردي 3 درجې لري. لومړی دا چې بل کس لکه د خپل خادم په څیر وبولي او هر څه چې له تا پاتې کیږي هغه ته یې ورکړي. دوهم دا چې بل کس په خپل ردیف کې وبولي او هر څه چې ته اخلي هغه ته هم وبخي. دریم دا چې بل کس له ځانه لوړ وبولي او د هغه اړتیاو ته په خپلو اړتیاو باندې ترجیح ورکړي. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د همدردي د 3مې رتبې په کتار کې موږ او تاسې راشو چې نور کسان له خپل ځان څخه لوړ وبولو او د هغوی اړتیاو ته په خپلو اړتیاو باندې ترجیح ورکړو. د همدردي موخه دا ده
چې د الله رب العزت رضا ته د خلکو په رضا باندې ترجیح ورکړي او د الله رب العزت خوښي ته د بل چا پر خوښي باندې لوړوالی وبخي او د الله رب العزت رضا ته د خپل نفس پر غوښتنو ترجیح ورکړي دا ځکه چې د خدای رضا تر ټولو لوړه ده او تر ټولو اوچته ده نو باید ته په خپل ژوند کې د الله رب العزت رضا ولټوې چې الله زمانه راضي شي د تل لپاره له خپل ځان څخه د دغه سوال پوښتنه کوه چې په کم سیز باندې الله رب العزت راضي کیږي او په کم سیز باندې الله راضي کوي په دې صورت کې به د همدردي خوند په یوه بله مسکا کې عمومي او خپله خوښي دې له همدردي سره په یوه بله نیکمرغي کې ترلاسه کوي د همدردي موخه او هدف دا دی چې الله رب العزت رضا ته په نورو باندې ترجیح ورکړي او په تطبیق او پلي کولو باندې پیل وکړي نو الله رب العزت دې موږ ته هم توفیق راکړي چې د خپل رب رضا په خپلو اعمالو کې ولټوو تر څو رب العزت زموږ نه راضي شي نو همدردي دې ته وایي چې خپل ورور ته دې پر ځان باندې ترجیح ورکړي یعنی چې د خپلې دنیا ګټه او نصیبه خپل ورور ته ورکړي تر څو هغه ترې ګټه پورته کړي او ته هغه ته لاس ورکړي او په دې کړنه کې ته د الله رب العزت رضا ولټوې چې الله رب العزت ستا نه راضي شي حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایی تا چې مخلوق رضا که او الله خفه که هم به الله رب العزت تی خفه وي او هم به مخلوق تی خفه وي خو که چا مخلوق خفه که او الله رب العزت راضي که هم به الله تی راضي وي او هم به مخلوق تی راضي وي چې د خپل یو مسلمان ورور سره همدردي کوي ایثار کوي کیدای شي د ستا د کورنۍ غړي په ځانګړې توګه میرمن دې ته حاضره نه وي خو د دې خوښۍ پسې ته مه ګرځه دا خفه که د الله رضا ولټوه کله دې چې الله رب العزت راضي که الله به م راضي وي دا مخلوق به م راضي او که خدای مکړه د دې خبرو ته دې وکتلې دا دې خوشحاله کړله نو الله خفه شه هم به الله خفه وي او په وروسته راتلونکو ورځو کې به دا هم درنه خفه وي الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي الله رب العزت دې موږ د همدردي په صفت باندې سنبال کړي په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی الله سپارم پاتې ژوند مو نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب اوسئ عرفان چې الله دې عرفان دې عرفان چې انسان پرې لویږي عرفان دې عرفان چې الله دې عرفان دې عرفان عرفان دا تنکي څنګه د دین عرفان دا مور او پلار دا یقین عرفان دا راز اولاد دا یزدین چی تر عرش غازی عرفان دا عرفان چی اللہ خیمندی عرفان دا عرفان چی تر عرش غازی عرفان دے عرفان جی اللہ دی عرفان دے عرفان جی انسان سے لوئی دی عرفان دے عرفان جی اللہ دی عرفان دے عرفان عرفان دا ټول ورکه دا ځان عرفان دا هر وخت یاد رحمان عرفان سوزوي نفس او شیطان چې نظام پرېښ کېږي عرفان دی عرفان چې الله خیمندېږي عرفان دی عرفان چې نظام پرېښ کېږي عرفان دی عرفان چې الله خیمندېږي عرفان دی عرفان چې انسان پرې لویږي عرفان دی عرفان چې الله خیمندېږي
الله منديږي عرفان دی عرفان قبض سرور دیا مست عرفان دا پا ازل کی وعدا دا الست عرفان دا حمد زباس تلاوان ترٹوکی کی عرفان دا عرفان جی اللہ مندیگی عرفان دا عرفان تلاوان ترٹوکی کی عرفان دا عرفان جی اللہ مندیگی عرفان دا عرفان جی انسان